السلام علیکم ګران کتونکو نوید بهزاد د مردان نیوز پی کې تاسو خدمت کې حاضر یم او قدرمن هیله لرم چې روغ ټول او خوشاله به ژوند به مو ښه تیریږي. قدرمنو پر موږ تاسو سره یو افسوسناک ریپورټ د مردان کې چرتي چوک کې د فایرینګ حوالې سره شیر کړو یو چې په هغې کې د خواجه سراو بلخانه باندې فایرینګ شو چې په هغې کې یو دوه خواجه سرا چې کوم هغه ډېر زیات زخمیان شوي پس د هغې په هغې کې چند نومې خواجه سرا چې کوم هغه بیا په حق ورسېده او زمرد چې کوم هغه تر دې دمه پورې زیر علاج دی. نو زموږ ډېر ملګرو دا خبره کوله په میډیا باندې به هم دا خبرې ګردش کوی چې ملزمان چې هغه دین دهاړی فرار شو په تښتېدو کې کامیاب شو. نو ګرانو کتونکو نن تاسو له یو ګډ نیوز در کومه چې دغه ملزمان چې کوم دي هغه 24 غنټې دننه گرفتار شوي دي، یعنی دغه واقعیا 24 نه چې بلکې 20 غنټې شوي وي چې دغه ملزمان چې کوم دي دا گرفتار شو. نو په دغه گرفتارۍ باندې زه د پولیسو مشر چې کوم دی ډاکټر زید الله صاحب او دغه شانتي دغه چې کوم دی عدنان ادم صاحب هغوی ته ډېره زیاته مبارکي ورکوم. ګرانو کتونکو تاسو ته به دا هم وایم چې دغه ملزمانو کې د یو ملزم چې کوم دی عبید حسین ولد سردار حسین او بل چې کوم دی اسامه ولد اختر حسین د دغې دواړو تعلق چې کوم دی د روډیا جدید شریف آباد سره دی او دی چې په دغه وارداتو کې کومه اسلحه استعمال کړې وه یعنی تماچه او موټرسایکل هغه هم د دې نه برآمد شوي دي او دا وخت د پولیسو په بلکه کې دي او د دې نه مزید انټروګیشن چې کوم دی هغه شروع دی، تفتیش شروع دی. پولیسو خپل کار وکړو، ملزمان دواړه گرفتار شو او سزا ورکول چې نو دا د عدالت کار دی. امید ساتو د عدالت نه هم چې دې ته قرار واقعي سزا ورکړی شي چې آینده لپاره دغه شانتې ظلم چې کوم دی هغه بیا ونه شي، ځکه چې خواجه سرا چې دا یو انتهایی عجز مخلوق دی، یو انتهایی عجز مخلوق دی. په هغې سره داسې ناروا سلوک کولو، داسې ظلم کولو دا د انسانیت تذلیل دی. ډېر زیاته مننه ګرانو کتونکو، نوې ریپورټ سره نوې خپرونې سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم. الله په امان.